د نظم عنوان دی ضیاء الله صاحب زما د ګل په شان برباد وطنه. په حقیقت کې ډېر برباد خلک یو، هسې په نوم باندې آزاد خلک یو. ورځ په ورځ ګوره د ماکي دي سیبه، نه مو محفوظې مدرسې دي سیبه. زمونږ په وینو د سرې کمرې دي د سکول او زنګ شوي ټولې دروازې دي د سکول. ورځ په ورځ ګوره د ماکي دي سیبه، نه مو محفوظې مدرسې دي سیبه. زمونږ په وینو سرې کمرې دي د سکول او زنګ شوي ټولې دروازې دي د سکول. په یره یره ګرځېده دي سیبه، په خپلو وینو لمبېده دي سیبه. نه مو څه ښه شان زندګي ولیده، نه مو تر اوسه خوشحالي ولیده. په یره یره ګرځېده دي سیبه، په خپلو وینو لمبېده دي سیبه. نه مو څه ښه شان زندګي ولیده، نه مو تر اوسه خوشحالي ولیده. جنت جنت وطن ورانېږي سیبه، ګل ګل ځوانان مو قتل کېږي سیبه. په حقیقت کې ډېر پخوا نه مړه یو، د خپل حقونو د غوښتلو نه یو. په حقیقت کې ډېر پخوا نه مړه یو، د خپل حقونو د غوښتلو نه یو. په خپل اختیار څنګه زندګي وکړمه، ته راته ووایه چې څنګه خوشحالي وکړمه. په 14 اګست د امن او د مینې په نوم، د خپل شهید بابا د وینې په نوم، موږ به یو څو ښکلې نغمې جوړې کړو، خو سیبه کوم ځای کې میلې جوړې کړو. په 14 اګست د امن او د مینې په نوم، د خپل شهید بابا د وینې په نوم، موږ به یو څو ښکلې نغمې جوړې کړو، خو صیبه کوم ځای کې میلې جوړې کړو. هسې نه جنګ وکړي لانجې وکړي څوک، موږ یریږو هسې نه چې د ماکې وکړي څوک. هسې نه جنګ وکړي لانجې وکړي څوک، موږ یریږو هسې نه چې د ماکې وکړي څوک. ستا د سوالونو جوابونه اسویلو کې ساتو، د ترخګرو یره اوس هم په زړګو کې ساتو. د یانه ځان راته ډېر بد ښکاري دا ولې وکم، سیبه زه څنګه د ازادۍ په ورځ دا چغه وکم. ستا د سوالونو جوابونه اسویلو کې ساتو، د ترخګرو یره اوس هم په زړګو کې ساتو. د یانه ځان راته ډېر بد ښکاري دا ولې وکم، سیبه زه څنګه د ازادۍ په ورځ دا چغه وکم. چې زه په امن یم او ته مې ازاد وطنه، هر چا تر خپله وسه ښه کړلې برباد وطنه. چې زه په امن یم او ته مې ازاد وطنه، هر چا تر خپله وسه ښه کړلې برباد وطنه. هر چا تر خپله وسه ښه کړلې برباد وطنه.